ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور بدلې خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی السلام علیکم ستړي مشئ د افغانستان ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به ښه یاستی میهنې من یا زما هیواد خپرونه پیل شوه کوربه مو زه سجاد شینواری یم له واورین موسم وروسته ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته راغلي یو په نن خپرونه کې د درې نور ولسوالۍ په پیژندنه باندې همدارنګه د دې ولسوالۍ د میشت قوم په تاریخ باندې دا چې په درې نور ولسوالۍ کې پشهیي قوم میشت دی اکثریت د پشهیي قوم اوسیدونکي په ختیځ زون کې دي او بیا ډېرې په درې نور ولسوالۍ کې دي دا چې څو قریې لري د دغه قوم تاریخي سیر کوم دی همدارنګه د دوی په دودونو باندې د ځوانانو په بوختیاوو او غوښتنو باندې غږیږو هیله ده خپرونه کې را سره تر پایم له پاتې شئ او د درې نور له جالبو انځورونو هم خوند واخلئ دا چې درې نور یو غرنی ولسوالي ده بېلابېل ښې منظرې لري زموږ کیمرمنانو خواري کړې ده ورځو یو څو جالب انځورونه یې ګورو بیا خپرونه جریان لري له موږ سره اوسئ دا چې شین زرغون ښکارېږي چې ودان په شنو باغو دي دا د زاله د بازانو دا وطن د میړنو دی دا وطن د میړنو دی دا چې شین زرغون ښکارېږي چې ودان په شنو باغو دي دا چې شین زرغون ښکارېږي چې ودان په شنو باغو دي دا د زاله د بازانو دا وطن د میړنو دی دا وطن د میړنو دی بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو درې نور ولسوالۍ کې له قومي مخورو سره ناست یم له دوی سره غږیږو د دوی په دودونو باندې دا چې په ختیځ زون کې په زیاته پیمانه باندې دغه قوم میشت دی او زه راغلی یم درې نور ولسوالۍ ته انځورونه مو هم را سره ولیدل لومړني معلومات مو ترلاسه کړي تر څنګ مې بل کاکا ناست دی له ده سره به په ډېرو جالبو موضوعاتو باندې خبرې ولرو له موږ سره اوسئ کاکا جانه ستړی مه شئ زموږ لیدونکو ته که خپل نوم او لنډ ځان ور وپېژنې مننه خوشحاله اوسه زه د درې نور اوسېدونکی یم او بیا د درې نور کې د شکالۍ کلي او یو قومي مشر یم ملک سمندر خان مې نوم دی کاکا به راته د درې نور د مشهورو قریو په اړه ووایي مخکې هم نومونه یاد شوي دي که تاسې یو ځل بیا واخلئ او بیا هغه سیمې چې ډېرې پکې مشهورې دي خلک د سیال او تفریح لپاره راځي مننه دا هغه قریې چې فرض که دغه سیلبینیان راځي هغه شکالۍ قریه دی ستن قریه دی شمول قریه دی اوتران قریه دی او ورسره عملې قریه دی بیا اخواته قشمون قلعه قریه دی ویګل قریه دی دغه قریاجاتونه په درې نور کې وجود لري او دغه قریو نومونه په خپله باندې دا پشهیي ژبې دي که نه د پښتو یا کومې بلې ژبې نومونه دي دغه قریې چې دي دا ټول پشهیان دي دا نومونه چې مثلا مچکنډول وایو که دا چېرته په پښتو کې موږ ترجمه کوو دا ترجمه داسې دی چې دا د پخواني خلکو نه فرض که اوس لکه یو ځای کې چېرته یو ځای آبادي وایي غریب آباد یو غریب سړی آباد کړي هغې ته غریب آباد دا نوم هغه وخت فرض که دا سوونه کلونه دې کې تېر شوي دي پخواني خلکو دا نومونه ایښي دي لکه مچګنډول لکه شکالۍ دا کله چې وایي شکالۍ دا وایي دلته څوک نه و دغه کلي کې به څوک نه و بر لاندې هم کلي دي پاس هم کلي دي دغلته به څوک نه و دلته وایي چې څوک تېرېده وایي دلته شوکې کېدل دا دغه خلک چې دلته پاتې شوي دي نو هغه شوکې موکې منځه تللی دی او دغه نوم هغه وخت نه ایښی دی د دې معلومات لرم صحیح او راځه د پشهیي قوم په تړاو باندې وغږېږو شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري د بېلابېلو احصایو په اساس باندې
زیاتره په ختیځ کې میشت دي. ختیځ د نورو په شیانو سره ستاسې توپیرونه شته نشته دی؟ څو لهجې په خپله په شیي ژبه کې دي؟ مثلا ته معلومات لرې چې زموږ دغه په شیي ژبه 5 لهجې یا 4 لهجې لري، مثلا د کونړ میشت په شیان دغه لهجه وایي، دغه لهجو نومونه شته نشته؟ ګوره ما په خپله چې لیدلي دي نورستان کې د واما په نامه باندې یو کلی دی، هغه پشیان دي. نو داسې دی چې فرض که پشیي هغه چې 15 خبرې کوي، 15 خبرو کې 2 خبرو باندې موږ پوهېږو. او د لغمان علیشنګ پشیان ته زه خپل هلته تللی یم، هغې باندې موږ مکمل پوهېږو. داسې خبرو کې داسې زبان کې لږ داسې ټیټ و جګ فرق لري، خو مطلب داسې مکمل پوهېږو. لکه موږ نه لاندې دغه عمله قریه دی، عمله قریه هم پشیان دي، مګر داسې زیر و زبر کې لږ شان دي فرق دی، خو په مکمل په شی باندې پوهېږو. لکه موږ نه بره شمول دی، هغه شمول چې په خپل منځو کې لګیایي بیا یو کلمه باندې هم نه پوهېږو، ځکه چې دوی هماغه واماو نه راغلي دي، بیا نه پوهېږو. او چې موږ سره لګیایي یو 2 خبرې موږ نه دغه کېږي او نورو باندې بیا پوهېږو انشاءالله. اړیکې مو څنګه دي؟ راځه چې په دې باندې وغږېږو سره. ستاسې تګ راتګ رفت آمد هغه ناستې او یو ځای کېدنه ستاسې له نورو ولایتونو سره، مثلا د کونړ خلک، د نورستان خلک ستاسې د قوم برخه ده، د هغوی سره تاسې ګډې جرګې ناستې لرئ؟ نو دا دونه ویلی شم درته چې که موږ هلته ورشو هغوی ډېر خوشحالېږي چې زموږ د رینون یو پشهیي ورور راغلی دی، او که هغې دلته راشي موږ ډېر خوشحالېږو چې نورستان نه یو زموږ پشهیي ورور راغلی دی، ډېر ترې خوشحال یو ورسره موږ پشهیي ژبه باندې خپل لفظونه کوو، خپل مطلب څه مشکلات یې، خبرې یا جرګي مرکي هر څه چې په دې ژبه باندې هغه مشکل خپل حلوو. یوه بله خبره زه کوم، تا سره نورې خبرې پای ته رسوو چې لیدونکي مې راسره ستړي نه شي. دغه کله چې وایي پشهیي اوږه ووهله یا ولی ووهه، نو دا له پښتنو نه موږ پښتانه په غیرت کې ووایو چې پښتون نه یې، دغسې یو خبره بیا کوو. نو پشیان بیا وایي له دوی څخه د باندې دي په غیرت کې. دغه خبره څنګه کېږي؟ د دغې مسیر او دغه تاریخ او نوم کې دغه کیسه کې راته وکړي. زه باید دونه درته ویلی شم چې دا وایي که نه چې یو ځل چې پشهیي اوږه ووهل بیا هغه خبرې نه تېرېږي. نو دا رښتیا خبره ده، رښتیا په دې خبره ده چې یو ځل موږ کومه خبره وکړو په هماغه خبره باندې بیا عمل کوو، هماغه خبره باندې هماغه خپل دریځ نه بیا نه وړو که نه. نو اول سر کې مې فکر کړی چې دا خبره کولو د چې وم کړ بیا هغې نه بیا داسې سرغړونه نه کوو، بیا هغې خبرې دغه کوو، هماغې خبرې شاته بیا ولاړ خلک بیا هغې دفاع کوو هغې خبرې. خبرې مو ډېرې ښې وکړې راسره، ښې کیسې مو راسره وکړي، دغه تاریخ او د قوم په اړه راسره وغږېدئ، بشپړ معلومات مو راسره شریک کړ. کور ودان سلامت شي. مننه، تاسو نه ډېر خوشحاله چې راغلی، د نږدې نه موږ سره وکتل او موږ دغه غریزي علاقې ته راغلی او موږ سره دا تاسو دغه شریک کړه. مننه، خوشحاله شئ. درنو لیدونکو، د پشهیي قوم په تاریخ او بېلابېلو لهجو باندې د دوی د میشتېدنې او دې ته ورته نورو موضوعاتو باندې له کاکا سره وغږېدو. خپرونه جریان لري، له موږ سره اوسئ. په دره نور کې یو او لا هم د دغه قوم د دودونو په تړاو باندې، د بېلابېلو ورځو د لمانځلو په تړاو باندې، اخترونو په تړاو باندې، کوژده او ودونو په تړاو باندې معلومات تر تاسې در رسوو. د همدوی له خولې اورو. له موږ سره اوسئ. د احمد میرویس ټاټوبې د څنګو د ملالۍ ده، د احمد میرویس ټاټوبې د څنګو د ملالۍ ده، د وګړي سخت کاڼو د مسکن د نرمو زړه دي، د وګړي سخت کاڼو د مسکن د نرمو زړه دي، د زاله د بازانو د وطن د میړنو دي، د چې شین زرغون ښکارېږي چې ودان په شنو باغو دي، د زاله د بازانو د وطن د میړنو دي، د وطن د میړنو دي. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو.
دره نور ولسوالي ده او له مشرانو سره ناست یم. میهن من یا زما هیواد خپرونه ګورئ. په دې خپرونه کې د دره نور ولسوالۍ د میشت قوم په ژوند، تاریخ او همدارنګه په دې ته ورته موضوعاتو باندې خبرې اترې لرو. مخکې مو راسره هر اړخیز معلومات د دغه قوم د میشتېدنې، د بېلابېلو ولایتونو د پشیانو لهجو او همدارنګه د دوی د ژوند په تړاو باندې خبرې واورېدې له کاکا نه. د ده سره یو څو مشخصو دودونو باندې غږېږو. تر څنګ مې بل کاکا دی، له ده به یې واورو. کاکا جانه ستړی مه شئ، زموږ لیدونکو ته لنډ ځان وروپېژنه. بسم الله الرحمن الرحیم. د دره نور ولسوالۍ او د شوکیالۍ قریې اوسېدونکی یم. نوم مې مومن خان دی. مومن خان کاکا به راته ووایي چې نورې خبرې خو مو وکړې، تاسې هم ناست وئ، کیسې مو له مشرانو واورېدې. تاسې سره به د دره نور د پشیانو د دغه میشت قوم په یو څو مشخصو دودونو باندې وغږېږو. د جرګو مرکو دود دی. دره نور کې دغه دود شته، کله چې یوه موضوع پیښیږي، یوه داسې خبر راځي چې تاسې دولت ته وکړئ یا حکومت ته یو څه وړاندې کړئ یا دلته کومه جنجال یا لانجه پیښه شي، دغه جرګو مرکو دود په اړه راته ووایه چې دغه شتون لري او په کومه پیمانه باندې دی. الحمدلله موږ خو ډېر ښایسته دودونه لرو. زموږ همیشه د تاریخ نه همدغه جرګې او مرکې او څه دغه چې په مشکلات پیښیږي په هر نګاه کې وي، په کونړ کې وي، که بل د هغې د دغه نه وي، بیا د دره نور ولسوالۍ سپین ږیرو مشرانو ته دغه کېږي چې دې ځای نه زموږ مخور سپین ږیري ځي په کونړ ساحې د کوم مشکلات یا هغه ډېرې درنښ باندې زموږ قدر او ویاړ باندې دغه کېږي. هغه کوم جرګه مرکه یي ډېر په ښایسته دغه باندې پوره کوي. کاکا د پشیانو د ودونو په تړاو که وغږېږو، بېلابېل قومونه بېلابېل ودونه کوي، په بېلابېلو مراسمو باندې کوي. دلته مثلا یو ځوان چې زلمی شي، تاسې ورته کوژده کوئ. دغه کیسه یې راته په لنډو کې وکړه چې لیدونکي هم خبر شي چې دغلته ودونه او د دغه خوښۍ مراسم څه ډول لمانځل کېږي. او ډېر ښه دا کوژدنې دغه چې کېږي نو د هلک په خوښه یي، نو او د کورنۍ د خوا نه دغه یي چې بس کوم دغه کې دوستي کوي، نو دواړو خوا نه دغه یي تفاهم اخر دغه ته رسېږي. مثلا ولور چې ټاکل کېږي، جرګه ورځي هلته یا مهر په نوم باندې یو څه دغلته د هغې اندازه څومره ده، او د دې په خوا کې دغه ورتګ او د جرګې په توګه باندې شته نشته. په پښتنه ټولنه کې خو شته چې مثلا جرګه مونږ ورولېږو یا هلک او د جنۍ د رضایت خبره وسي. دغه کیسه یې راته په بشپړ ډول باندې وکړه چې لیدونکي هم ستړي نه شي، ووایي چې ستاسې دغه واده نه په مکمل ډول خبر شي. انشاءالله دومره فرق نه کوي. پښتنو زموږ دودونو کې به انشاءالله دومره دغه نه وي چې او زه پکې دغه ووایم که نه، دومره فرق نه کوي. څنګه چې پښتنو دودونه دي موږ هم همداسې زموږ او هغې دودونه یو شی دي. د هغه دود په اړه راته وغږېږه چې پښتانې نه لري او تاسو سره په شی قوم کې شته دغه دودونه شته چې اکثریت د سرحداتو کې ډېر دي. چې موږ یو ودونو د فرض مثال کونړ نه خلک راځي، نو 100 کسه 10 کسه راځي، هغه مالونو سره راځي، غټ غټ سیرلي یو نامي سیرلی ځان مخې ته کړی، دې ځای نه هلته ځي که دلته راځي. ډېر یو دغه سره 2 ورځې 3 ورځې دا زموږ واده دمام لري او ډېر قدر او دغه سره دغه کېږي. دا ډېره تاریخي او پخه خبره ده چې موږ هم له مشرانو اورېدلي دي. پخواني مشران چې به کله تلل، یو چا کره یو غم خادي به وه، هغوی به هم ځان سره پسه اخیسته او هغه څه چې به یې په وس کې وو. نو دغه دود لا تر اوسه شته دی په شی قوم کې. یو بل څه په تړاو باندې که راته وغږېږي، اکثره ختیځ میشتې خلک د دغه مړي یا دغه کله چې یو غم پیښیږي په هغې کې راټولیږي سره 2-3 ورځې د کورنۍ دغه کوم کور کې چې غم پیښ شوی دی، یو شخص یې له لاسه ورکړی، خپل ژوند یې بایللی دی، هغه د هر څه نه په خلاص وي. دغلته په شی قوم کې بیا خصوصا په دره نور کې داسې څه لرئ؟ او موږ خپل دغه لرو. خدای نخواسته اوس چا کور کې مړی وشي، موږ نو حتی چې 3 ورځو پورې موږ هغې کور کې مطلب کورنۍ ته هم ډوډۍ وړي او څه چې مېلمانه دي هغې ته دغه کېږي. نو 3 پورې موږ دغه کوو چې کور ته نه پرېږدو چې هغې غم دی او مطلب دغه شي ده.
او قومي تړو په اړه راته ووایه بشیان په عموم کې قومي تړې لرئ نه لرئ مثلا د ځنګلاتو د ساتنې په پار باندې یا د ودونو کې د ډزو نه کولو په پار باندې تاسې خپله یو همغږې شورا لرئ یا داسې څه وضع کړي دي ټولنیز قوانین یا ټولنه یا عرف چې موږ ورته وایو داسې څه وضع کړي دي چې مثلا که چېرته چا دغسې کار وکړه بیا به موږ دومره جریمه ورنه اخلو او دلته من قومي یو دغه لرو چې اوس د ناغچیانو مشر دی حاکم خان نومیږي او تنها دې ته نه ده چې دا د صرف د غره دغه یي او ناغچیانو دغه یي دا عین د ولس دغه کې دیو هر څه کولی شي چې څوک دغسې وران کار وکړي یا ډزې ډزې وکړي همدغه ناغچیانو مشر دی او زه یو هغه ولس ته دغه کوي چې نور هغې خوښه ده چې جریمه کوي یا نور ورسره دغه کوي ولسوالۍ ته معرفي کوي هغه موږ هغې ته ولس ته خوا نه دغه ورکول شوی دی ناغچیانو مشر ده او څه چې هغې فیصله وکړه ولس یې قبلی یعنې مخکې م ناسته کړې ده ټول ولس هم خبر کړی دی چې په کومو موضوعاتو کې ناغې لرئ مثلا په کومو موضوعات دي چې تاسې ورته اصول ټاکلي دي که چېرته دا دام وکړل تاسې به په دې شرط باندې دغه کار په کولو باندې دومره جریمه شئ خصوصا اولنی قدم کې خو د غره دغه ده چې دا څوک بوټي دغه کوي وهي او دا زموږ د ناغچیانو مشر دی دویم قدم کې چې اوس څوک بې ځایه ډزې کوي د ولس د خوا نه دغه کېږي جریمه کېږي یا د ولس چې بیخي هغه یو سړی ډېر دغه شي نو ولسوالۍ ته معرفي کېږي اسلامي امارت د خوا نه دغه کېږي چې ولې دا داسې کار کوي او دې د وجې نه نور دا فصل چې ورسیږي موږ خپله یو ناغه لرو چې دا مالونه څوک فصل ته دننه کړي زراعت ونه خوري مطلب کوم لیمبو بوټی مانډي بوټی چې مطلب بې ځایه مال خوشي نه کړي څوک زراعت ته ضربه ونه رسوي صحیح ډېره زیاته مننه کاکا جانه چې راسره وغږېدې او هغه دود وروستیو کې چې مثلا ته په خپل ولس باندې په شی قوم باندې غږ وکړي ستاسې یو ښه دود یې ورته وایي چې بیرته یې راژوندی کوي یو څه مړاوی شوی وروستیو کې خپلو پشیانو ته د پیغام په توګه باندې وایي او نور ټول پشیانو ورونو باندې زما غږ ده چې پشی یو درنښ قوم دی پښتنو سره او هر دغه سره ناسته پاسه لري او زمونږ خواهش دا ده چې همیشه هم داسې دایم او قایم ولري سلامات شئ ډېره مننه چې وخت تېر تاسو نه مننه چې تاسو راغلی او زموږ نږدې نه تاسو او دا زموږ غږ هم پورته کړو درنو لیدونکو خپرونه هم پای شیبو ته نږدې ده د ځوانانو په ژوند او همدارنګه د دغلته د خلکو په بوختیاو باندې به د یو کاکا سره لنډې خبرې کومه بیا خپرونه رانغاړو له موږ سره اوسئ دلته سوې د غلیمانو د نفاق دسیسې شنډې دلته سوې د غلیمانو د نفاق دسیسې شنډې ژبني تعصب مو نسته نور مواري پر پردو دي ژبني تعصب مو نسته نور مواري پر پردو دي دا د زاله د بازانو دا وطن د میړنو دي دا وطن د میړنو دي دا چې شل زرغون ښکارېږي چې ودان په شنو باغو دي دا د زاله د بازانو دا وطن د میړنو دي دا وطن د میړنو دي ښه راغلاست درنو لیدونکو خپرونې وروستی برخه ده او د دره نور ولسوالۍ د خلکو بوختیاو باندې او همدارنګه د دوی په اړتیاو باندې به غږیږو او خبرې اترې به کوو د دې سیمې دیني عالم مې پخوا کې دی خوشبخته یم چې دا راسره دی له ده به یې واورو او تر تاسې به یې در ورسو مولوي صاحب محترم ستړی مه شئ ډېره مننه چې وخت یې راکړه راځه زموږ لیدونکو ته خپل ځان لنډ ور وپېژنه تاسو ته مونږ هرکلی وایو هر کله راشئ او زما نوم چې دی مولوي عبدالجلیل دی او هم د دې شکیالی کلي اوسېدونکی یم او بره سوتن لیسه کې خپله معلم یم ډېره مننه مولوي صاحب راځه د بشري قوم په ډېرو موضوعاتو باندې وغږېدو له ناستو مشرانو سره له تا به د دې سیمې د خلکو د ژوند په تړاو باندې واورو بوختیاوې څه دي اکثریت خلک په څه باندې بوخت دي د دې درې نور خلک چې دي
اکثره زمونږ د کلي خلک زیاتره دهقاني ده او دهقاني هم داسې دی چې د اوبو د نشوالي د وجې نه دا خلک د اوبو د کمبود سره مخ دي مطلب داسې دایمي اوبه مونږ نه لرو دایمي اوبه مونږ نه لرو او کله چې باران وشي اوس باران د وجې نه دا فصل هغه کېږي نور ځوانان هم اوزګار دي داسې یو کار کسب مسله څه نشته دی صرف همدا دهقاني ده او دهقاني هم چې دی هغه په اوبو باندې کېږي او اوبه چې دی دلته فلحال داسې دغه نشته دی داسې مشخص کاریزونه یا د چینې لرئ په دره نور ولسوالۍ کې مشخص کاریزونه بعضې ځایونو کې شته دی او زموږ د علاقه کې خپله نشته دی تاسو ته اوبه له کومې سیمې څخه راځي موږ ته اوبه د بره د خوړ څخه راځي او چینی اوبه یې هغه هم ډېر لږي ډېر په کم اندازه باندې تر دې ځایه را رسېږي او تقریبا دلته چې دی غټ کلی دی تقریبا داسې 800 900 کوره اوسېږي او د دوی دا پټي دي او تقریبا ډېره ځمکه ده او دا دلته نه رسېږي اکثره بالخصوص تاسې په کلي کې څه کرکیله ډېره ده کرکیله همدا غنم دی جوار دی او اوس لا د زراعت والا لیمبوګان را کړي دي د دوی لږ حاصل لږ ښه دی کاکا په وروستیو کې د یو دیني عالم په توګه باندې د دغه سیمې یا د درې نور ولسوالۍ د اړتیاو په اړه راته وغږېږه که چېرته کوم مشر او چارواکی چې په واک کې وي او ستاسې غږ اوري ستاسې ویني ستاسې غوښتنه به ترې څه چې څه ستاسې لپاره وکړي زموږ د چارواکو څخه اوله غوښتنه دا ده چې زموږ دا سړک چې دی دا کچه دی او دلته بعضې قسم داسې مریضان چې دې ځای نه موږ هغه ښار ته رسوو نو نور هم هغه کېږي مطلب خرابېږي ښه کېږي نه زموږ د هغه څخه درخواست دا دی چې دولت څخه چې اول قدم کې دا سړک موږ دپاره پوخ کړي ځکه چې دا سړک چې دی د ټولو عوامو خواصو غریبانانو دهقانانو ټولو ضرورت دی هر سړی د سړک ته محتاج دی چې باید دا چې سړک پوخ شي او زموږ څه مشکلات به انشاءالله رفع شي ډېره زیاته مننه کاکا جانه چې وخت یې راکړه او راسره وغږېدې تاسو څخه هم یو جهان مننه چې زموږ پوښتنه مو کړله او تاسو څخه یو جهان مننه درنو لیدونکو دا وه میهنې من یا زما هیواد خپرونه چې ما سجاد شینواري درته وړاندې کړه درې نور ولسوالۍ ته راغلي وو له واورین موسم وروسته د دې قوم له مشرانو سره په ناسته کې د دې قوم په بېلابېلو موضوعاتو باندې وغږېدو د دوی په تاریخ باندې د دوی په ژبو باندې په لهجو باندې مېشتېدنه باندې همدارنګه په وروستیو کې مو د دوی غوښتنه هم راواخیسته د دوی غوښتنه دغه به چې دغه سړک دې پوخ شي او ځوانانو ته دې بوختیاوې برابرې شي هیله ده چې خپرونه مو راسره لیدلې وي تر بلې خپرونې ما سجاد شینواري ته اجازه راکړئ ښه وختونه د الله په امان